الله تعالی د حسن او د حسین نمینه دای ځون ته پټکړی یې شوی مطلب دا دی چې د چا په ذهن کې دا خیال هنرته چې د خپل بچینوم حضرت حسن کښېږده د چا په ذهن کې دا خیال هنرته چې د خپل بچینوم حسین کښېږده یی چې کله حتی سما بهما النبي صلی الله علیه وسلم ابنيه الحسن والحسين چې کله حضرت حسن او حضرت حسین دا پیدا شول بیا په یو واقع نبی علیه الصلاه والسلام د یو نوم حسن کښېیاشت د بل نوم حسین کښېیاشت څومره غټ اعزاز دی څومره د فضیلت ولا خبره ده څومره الله تعالی د دې نامینه ته مقام ورکړی دی د دې خو ځون ته خبره ده نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې د دوا سره په جنت کې د جنتیونو ځوانونو سردارون دي نو الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی دی څومره غټ فضیلت ورکړی دی د نامینه ته الله تعالی دمر مقام ورکړی دی نو د دې چې کیم خپل خصوصیت ته د دې کیم خپل فضیلت ته الله تعالی یې ته څومره غټ مقام ورکړی